بسم الله الرحمن الرحیم. المنهاج فی القواعد والاعراب دا ډیر مهم کتاب دی د ترکیب زده کولو لپاره، او په دې کې د نحو او صرف قواعد ذکر شوي دي په جدید طریقې سره. د ټولو نه مخکې الجملة الاسمیه دې باره کې خبره کوي. د جملې اقسام به بیانوي چې جمله په دوه قسمه ده، فعلیه او اسمیه. او جمله اسمیه دا د مبتدا او خبر نه جوړیږي، او د مبتدا تعریف څه دی، مبتدا به څنګه پیژنو، او د خبر تعریف، او د هغې نه پس د مبتدا حالت. او دا خبره چې مبتدا صرف اسم شي واقع کېدلی، حرف او فعل دا مبتدا نشي ګرځېدلی. نو الجملة الاسمیه هي احد شکلین للجملة المفیده فی اللغة العربیه. عربي ژبه کې جمله په دوه قسمه ده، ابتدایي طور سره مفیده او غیر مفیده. کله دوه الفاظ راشي خو هغه مخاطب ته فایده نه ورکوي، نو هغې ته موږ جمله مفیده نشو ویلی. لکه عبدالله، عبد دا مضاف دی، الله لفظ جلاله مضاف الیه دی. نو دا دواړه الفاظ مبتدا او خبر نه دي، نو دې د وجې دا جمله مفیده نشي ګرځېدلی، بلکې مضاف الیه دي. مضاف الیه چې کله راشي او نور الفاظ ورسره نه، نو هغه به کلام ناقصي، جمله ناقصی، هغه جمله مفیده نشي ګرځېدلی. نو دې وجې وایي په عربي ژبه کې جمله مفیده بیا په دوه قسمه ده، اسمیه او فعلیه، وهما الجملة الاسمیه والجملة الفعلیه. جمله اسمیه دا د مبتدا او خبر نه جوړیږي. نو دلته به موږ د مبتدا او خبر باره کې تفصیل بیانو چې جمله اسمیه دا د مبتدا او خبر نه جوړیږي. اولنی لفظ ته مبتدا وایي. مبتدا ورته د دې وجې وایي چې دا د ابتدا نه دی، ځکه کله چې ته خبره شروع کې نو د دغې اسم نه شروع کې، دغه اسم نه چې ته خبره شروع کې دغې اسم ته مبتدا وایي. او دغه دویم چې دا خبري. وتتكون الجملة الاسمیه من اسمین. جمله اسمیه دا د دوه اسمونو نه جوړیږي. اولهما المبتدا، اولنی اسم ته مبتدا وایي. او د مبتدا څه تعریف دی؟ هو الاسم المتحدث عنه. مبتدا ډیر تعریفونه علماو کړي دي، او دا د ټولو نه آسان تعریف دی چې مبتدا هغه اسم ته وایي چې د هغې باره کې ته خبره کې یا په هغې باندې حکم لګې، دې وجې ورته محکوم علیهم ورته وایي، منطقین ورته موضوع وایي، او مسند الیهم ورته وایي. نو مبتدا هغه لفظ چې هغې باره کې ته خبره کې چې دا حکم پې ولګې یا ورله یو شی ثابت کړي. لکه ته وایې چې زید عالم، نو زید دلته مبتدا ده ځکه دا اسم دی، د جملې په ابتدا کې راغلی دی، او دې باره کې تا خبره وکړله چې دا عالم دی، علم دی د هغې لپاره ثابت که. نو مبتدا الاسم المتحدث عنه، هغه اسم چې هغې باره کې ته خبره کې. وثانیهما الخبر، او د جملې اسمیې دویم جز چې کوم دی یا دویم لفظ هغې ته خبر وایي. وهو ما نخبر به عن المبتدا، دا هغه لفظ دی چې مونږ یې استعمالو او د دې په ذریعې سره موږ د مبتدا باره کې خبره کوو. او مثال د دواړو، د مبتدا او خبر دواړو مثال، سعید عالم. سعید دا اسم متحدث عنه، د دې باره کې موږ خبره وکړله چې دا عالم دی. او عالم دا داسې لفظ دی چې د دې په ذریعه باندې موږ په مبتدا باندې حکم ولګو، هغه لپاره یو مسله او صفت ثابت که چې دا عالم دی. دې نه پس اولنۍ مسله احوال المبتدا، د مبتدا حالات. مبتدا په څو قسمه باندې راځي، صرف اسم مبتدا نشي دغه کېدلی، او دا مسله ډیره ضروري ده. کله چې ته ترکیب کې نو دې لپاره ډیره ضروري ده چې تا ته پته چې د مبتدا څو حالات دي. کله د ضمیر په شکل کې راځي، کله د اسم ظاهر په شکل کې راځي، کله د مصدر مؤول، کله حرف جر راشي په مبتدا باندې داخل شي. نو په هغې صورتحال کې بیا انسان حیراني چې دا څنګه مبتدا ده چې مرفوع نه ده. نو دې باره کې خبره کوي چې تا ته ترکیب اسان شي، ځکه قرآن کې ډېر کرت مبتدا هغه مجرور راغلی، حرف جر پې داخل شوی ده او مجروره کړې ده. بیا سړي ته پته نه لګي چې دا څنګه مبتدا ګرځېدلی شي. کله چې د اعراب القرآن کتابونه لولي دا څنګه مجرور دی او مبتدا یې ورته ویلې ده. نو د ټولو نه مخکې اولنی حالت د مبتدا، یأتی المبتدا اسما ظاهرا. دا اولنی حالت دی چې مبتدا اسم ظاهر راځي. اسم ظاهر مطلب یو لفظ دی، مفرد دی که مثنی ده که جمع ده، د یو کس دپاره دی یا دوو کسانو دپاره دی یا دریو کسانو دپاره، دریو نه زیاتو دپاره، خو اسم دی، اسم ظاهر دی. مطلب چې تا څنګه واورې د ډایرکټ تا ته پته لګي چې دا
اسم دی، د چا نوم دی، یا د یو ملک نوم دی، یا د یو بل شي نوم دی. لکه خالد نائم، خالد نائم دا جمله اسمیه شوه. خالد مبتدا، نائم خبر. نو دلته خالد مبتدا ده او دا اسم ظاهر دی، او نائم د هغې دپاره خالد باره کې موږ خبره کړې ده، د هغه دپاره صفت النوم ثابت کړی دی، د خوب صفت چې هغه اوده دی فی الحال. دویم حالت د مبتدا وقد یأتي ضمیرا منفصلا، ضمیر منفصل د مبتدا په ځای کې واقع کیږي، یا مبتدا د ضمیر منفصل په شکل کې هم راتلی شي. لکه انا مسافر، دلته مسافر خبر دی او انا ضمیر منفصل دی، نو دا انا دلته مبتدا ده. او ضمیر منفصل دا هو، هم، انا، نحن، انت، دا ضمایر چې کوم دي دې ته ضمیر منفصل ځکه وایي، منفصل جدا ته وایي ځکه دا جدا راځي، د نورو الفاظو سره یو ځای نه راځي. ځکه ضمیر په دوه قسمه دی، متصل او منفصل. متصل هغه ضمیر ته وایي چې د فعل سره یو ځای راشي، لکه ضربتم، دا تم چې کوم ضمیر دی، یا ضربنا، نا چې کوم ضمیر دی، یا ضربتو ما والو کړل، ضربته تا والو کړل، دا ته تو او تم، دا ضمایر چې کوم دي دې ته ضمایر متصله وایي ځکه دا د فعل سره یو ځای راځي، جدا نه راځي. او دا نحن، انت او انا دا ټول ضمایر منفصل دي. نو ضمیر متصل مبتدا نشي راتلی بلکې ضمیر منفصل مبتدا شي راتلی. دریم حالت وقد یأتي مصدرا مؤولا، کله مبتدا د مصدر مؤول په شکل کې راځي. مصدر مؤول، مؤول د تأویل نه دی. تأویل په قرآن کې په ډیرو معنو سره استعمال شوی دی، انجام تم وایي، تفسیر تم وایي، وما یعلم تأویله الا الله، او نورم ډیرې معنی دي. تأویل دې ته وایي صرف اللفظ عن ظاهره الى معنی مرجوح، چې یو لفظ ته په معنا مرجوح باندې محمول کې د هغې یو بله راجحه معنی ده. لکه استوا مطلب دا دی چې الله تعالی مستوي شو، اوچت شو په عرش باندې. نو دا جهمیه ورله معنی کوي چې الله تعالی په عرش باندې مستوي نه دی بلکې غالبه شوی دی په ټوله دنیا باندې. نو دا مرجوح هم دې ته تاویل وایي. دلته مصدر مؤول تاویل کې اجتهادي کنه، ځکه یو سړی کوشش وکړي بله معنی راوباسي. نو مصدر مؤول ته مصدر مؤول ځکه وایي چې دا اصل کې ان راځي، ان حرف مصدري چې ورته وایي، او فعل مضارع راځي. نو دا ان چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو مصدر مؤول مطلب دا دی چې دا ان به هم ته حذف کړي، دا فعل مضارع به هم حذف کړي، او د دغې فعل مضارع چې کوم مصدر دی هغه به ته ذهن کې ومنې چې مطلب که دا ان او ان تصومه که ته چېرته حذف کړي نو دې په ځای هغه مصدر لګېدلی شي او معنی به همدا وي. لکه مثلا دلته مثال ورکړی ان تصومه خیر لک، خیر خبر دی، ان تصومه چې ته روژه ونیسې دا ستا لپاره بهتره ده. نو دا ان تصومه دا دلته مبتدا ده، ځکه ان چې موږ حذف کو تصوم هم حذف کو، نو موږ داسې ویلی شو چې صیامک خیر لک او صومک خیر لک. صوم یا صیام لفظ دلته لګولی شو، صیام خو مصدر دی د تصوم نه، دا مصدر مؤول شو. څلورم د مبتدا حالت دا دی وقد یجر بمن زائده، کله په جمله کې من زائده راشي نو هغه مبتدا مجروره وګرځي. لفظا به ورته موږ مجرور ویو چې دا لفظا خو مجروره ده دا مبتدا، خو دا محلا مرفوع، یعنی دا زید مرفوع دی ځکه مبتدا خو دا مرفوع وي، مرفوعاتو د اقسام نه مرفوعات اته دي، په هغې کې یو مبتدا ده. نو من زائده کله راشي او دا من زائده هغې ته وایي، هغه حرف ته وایي که چېرته موږ د جملې نه وباسو نو ام د جملې معنی پوره وي، په معنی باندې اثر نه پرېوځي. لکه هل من کتاب عندک، آیا تا سره کوم کتاب شته دی؟ نو دلته کتاب مبتدا ده، اصل کې دی هل کتاب عندک، هل عندک کتاب، نو دا من چې ته ومباسې هم جمله پوره کېږي. تا سره کتاب شته نو من کتاب عندک دا من راغلی دی، دا د مزید تاکید دپاره راځي او مزید تعمیم هم پیدا کوي. دا اصول فقه کتابونو کې بیا د دې تفصیل موجود دی چې من زائده ولې راځي، یا قرآن کې مفسرین دې عباره کې وایي چې من زائده ولې راځي. د من زائده دپاره بیا شرط دا دی، دا هر وخت په جمله کې نشي استعمالولی، بلکې دې دپاره شرط دا دی چې شاته به په جمله کې حرف نفي تیر شوی یا به حرف استفهام تیر شوی، یعنی دا جمله به منفیه یا به ته د چا نه سوال کې تپوس به کوې د چا نه. نو دې د وجې دا وایي ولا یکون ذلک الا اذا کان نکرة وسبق بنفي او استفهام، شاته به نهي یا استفهام تیر شوی یا به نفي تیره شوي نو بیا من زائده ته رادغ کولی شي. وهذا الجر لفظي لا يخرج المبتدا عن كونه مبتدا، او دا حرف جر چې راشي
نو دې مطلب به بیا دا نه چې د حرف جر نه پس چې کوم لفظ دی مثلا دلته کتاب دی دې ته موږ مبتدا نشو ویلی مبتدا به ورته ویو خو دا حرف جر پې داخل شوی نو مجبورا موږ دی له زیر ورکړی دی اصل کې دا مبتدا دی دا لفظ پنځم حالت د مبتدا وقد یجر بالباء الزائده کله چې حسب لفظ راشي د کافي په معنی باندې چې راځي حسبک حسبنا الله نو دا حسب لفظ دی باندې با زائده داخلیږي نو د حسبو دا مبتدا واقع کېدلی شي لکه بحسبک ان تكون عالما نو بحسبک دا اصل کې دی حسبک ان تكون عالما نو دا با زائده په حسبو لفظ باندې داخلیږي او بیا دا مبتدا ګرځي شپږم حالت د مبتدا دا دی چې ربه پې داخل شي او ربه ورله جر ورکړي خو اصل کې ربه نه پس چې دا کوم لفظ دی دا مبتدا ده نو مثال دا دی رب شیء تکرهه ینفعک رب شیء تکرهه ډېر کله به ته یو شی بد ګڼې خو هغه به تا ته فایده درکوي نو دلته شیء دا مبتدا ده اصل کې دی شیء تکرهه ینفعک نو دا ربه پې داخل شوی دی او ربه دا جر ورکوي او کله د ربه په ځای باندې واو راځي خو واو د ربه په معنی یعنې و شیء تکرهه ینفعک هغې ته د ربه والا واو وایي و شیء یعنې ډېر کله یو شی او دا ربه په هغه لفظ باندې داخلیږي چې هغه مبتدا نکیره یغه لفظ نکیره باندې ربه داخلیدلی شي لهذا په معرفه باندې ربه نشي داخلولی ربه الرجل نشي ویلی ربه رجلین شي ویلی نو دا شپږم حالت دی د مبتدا اووم حالت د مبتدا دا دی چې کله فعل مدح په جمله کې استعمال شوی نو هغې صورت حال کې مبتدا حذف کیږي او کله چې فعل مدح راشي فعل مدح نعمه یا حبذا دا الفاظ چې کوم دی نعمه دا لفظ چې کوم دی دا چې کله په جمله کې راشي نو هغې نه پس الف لام والا لفظ فاعل راځي بیا یو بل لفظ راځي هغې ته مخصوص بالمدح وایي او دا مخصوص بالمدح لفظ په جمله کې خبر واقع کیږي او د دې مخصوص بالمدح نه مخکې مبتدا دلته متقدم یعنی د دې نه مخکې مبتدا هغه حذف وي لکه نعم الرجل علی نعم دلته فعل دی الرجل فاعل دی او علی مخصوص بالمدح مخصوص بالمدح هغه لفظ ته وایي چې د کوم کس تعریف ته کې د هغې دپاره تا استعمال کړی نو دلته علي تعریف کې نعم ډېر ښه سړی دی علي نو اصل کې دا جمله داسې ده نعم الرجل هو علي نو هو مبتدا ده خو حذف شوې ده نو په باب د نعمه کې مبتدا حذف کیږي د مخصوص بالمدح نه مخکې بیا مخکې فرمایي چې کما یحذف وجوبا اذا کان خبره لفظا دالا على قسم اتم صورتحال د مبتدا دا دی چې کله خبر داسې لفظي چې د قسم باره کې په هغې کې خبره پرته یا په قسم باندې دلالت کوي لفظا دالا على قسم نو په دې صورت کې مبتدا وجوبا حذف کیږي مثلا فی ذمتي لازورنک ته قسم خورې چې زما په ذمه کې دا قسم مې دی لازورنک خامخا زه به تا سره ملاقات وکړم نو دا اصل کې دی عهد فی ذمتي عهد مبتدا ده او فی ذمتي جار مجرور خبر دی جار مجرور هم خبر شي واقع کې لکه دا خبره به مخکې راځي نو دا اتم صورتحال دی چې دلته مبتدا حذف کیږي نهم او اخیری حالت د مبتدا هغه دا دی چې کله یو فعل هغه حذف شي او مصدر د هغې فعل قایم مقام راشي نو دا مصدر مرفوع او دا خبري او مبتدا حذفي لکه سمع و طاعة ته چاته وایې سمع و طاعة زه ستا خبره منم او ستا تابعداري کوم یعنی اسمع سمع مطلب دی اسمع حذف شو هغې به د سمع مصدر ولګي دا مصدر چې دی نو دا خبر دی او اصل کې عبارت داسې دی حالي سمعا و طاعة زما حالت تابعداري ده او اوریدل دي یا اوریدل او تابعداري نو دا په دې صورت کې حالي حذف شوی او حالي دا مبتدا او د دې نه پس تعبیرات فيها المبتدا دویمه خبره د مبتدا د حالاتو نه پس هغه دا شروع کیږي چې بعضې تعبیرات بعضې مثالونه چې په هغې کې مبتدا واقع شوي د 15 حالات به نور ذکر کوي یا 15 تعبیرات داسې عبارتونه چې هغې کې د مبتدا د لفظ نشاندهي دی وکړي